آزادی محاذ وایي د کابل د قره باغ ولسوالۍ د امنیت قماندان پر کور برید کې 7 طالبان وژل شوي. آزادۍ جبهه ادعا کوي چې د دوی ځواکونو د کابل ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیت قماندان پر کور برید کړی دی. فرنټ په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي برید د چهارشنبې په ورځ د جون په 24مه غرمه شاوخوا 11 بجې د کابل ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې د اکمل په نوم د قریونس په کور وشو. خبرپاڼه زیاتوي چې په دغه برید کې 7 طالبان وژل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې دغه طالب قماندان د پخواني دولتي چارواکي جنرال سفي الله په کور کې اوسېده. آزادۍ جبهې قریونس په قره باغ ولسوالۍ کې د پخوانیو دولتي چارواکو د شخصي ملکیتونو په غصب او د ملکي خلکو په ځورولو تورن کړی دی. طالبانو تر اوسه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.